او د قیامت پر ورځ یو ناشنا هیبت دا دی چې الله رب العالمین به آدم علیه السلام ته وایي چې آدم دا خپل بچی څه جهنم ته داخل کړه او څه جنت ته داخل کړه. آدم علیه السلام به وایي چې الله کم من کم یا الله څومره جنت ته داخل کما او څومره جهنم ته ورته ما وایي الله رب العالمین به ورته وایي چې 999 یو کم زر جهنم ته ورته او دا یو انسان به جنت ته ورته جنت ته داخل کړه. دا قیامت ډیره سخت ورځ ده. د څه ورځ ده قران کې الله وایي یوم یجعل الولدان شیبا دا واړه ماشومان به بډاګان چې د قیامت د سخت ورځ ده د وړو نه به بډاګان جوړ شي. وایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې آدم علیه السلام ته بل وایي چې یو کم زر بچی دی جهنم ته داخل کا دا یو جنت ته داخل کا وی فغطوا رؤوسهم دي صحابو د خپل سرونه د سخت کړه ولهم حنینا او د دې صحابو د پاره د جړه د څنګه وروته وی جړې ډېر وی به نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې ابشر زیر حاصل کې زما ملګرو صحابو دا یو کم زر چې دي دا یاجوج او ماجوج دي دا با جهنم ته داخليږي او یو د انسانانو جنت ته داخليږي او دومره ډیر دي. یو روایت کې راغلي دي چې یاجوج او ماجوج د یو کس په کې ضرب چکیږي بیا هم کېږي بیا د بل ضرب چکیږي دومره ډیر دي دی. دا الله څومره مخلوق دی وما يعلم جنود ربك الا هو دا الله د مخلوق پته هیڅ چاته نشته مگر الله تشته. علماء وای په تواتر سره حدیث دې ته رسیدلی دي چې ګوره پولیس سره ناشته دي سلف وبویلي وای د جهنم دا پل کو راشته او څوک چې د دین انکار کوي دا پولیس راته نو دا سره کافر دی. امام نووي ویلي ګوره چې په پولیس رات باندې اجماع سلف ولا چې خد من ګوره پولیس رات شته د دین انکار چې تا ونه کوي. او به یو حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمه الله راوړی دی او ډیر ایمان جوړونکي حدیث دی ناشنا حدیث دی. دا وای چې کله دا هغه وخت دی چې پولیس رات نه داخله نه دي تیر شوی او ټول شوی دی دا عملنامې تللې شوی دي په دغه ځکه با فیاتهم الجبار دی بندگانو ته رب العالمین راشي او فی صورته التي غیر صورته فيها راوه په دغه شکل کې به تراشي چې په دې شکل کې دی بندگانو الله رب العالمین مخ نه دی لیدل په دې شکل کې به دی بندگانو ته الله راشي. نو دا الله رب العالمین به بندگانو ته وایي چې انا ربکم زستاسو رب ما بندگان به ته وایي چې الله تاسو مونږ رب. نو دا الله رب العالمین به ورته وایي چې هل بینکم وبینه آیه تعرفونه آیه استاسو او د الله ما بین کې دې ونه خشته چې تاسو په پیژنئ چې زه الله یم. نو دوی به وایي چې الله شته انبیا به سره خبرې کوي ملائکه وایي چې الله نه هدانا چې اسا پندای دا تا مونږ ته ویلي دي چې د پولیس رات او د میزان د تلې په مابین کې وا رب العالمین د خپل پندې ښکارا کی یا الله تعالی پندې ښکارا کې سجده ته وکړو وای فیکشف عن ساقه الله رب العالمین بدا خپل پندې ښکارا کی او قران کې داخله تعبیر شوی دی یوم یکشف عن ساقه ويدعون الى السجود پاورشبا الله رب العالمین د خپل پندې بخکارا کی او داخله به سجدي تر وبلل شي ويدعون الى السجود ويفيسجد له كل مؤمن بدغ وقت بأرمؤمن سجده وجل رب العالمين. ولكن كافر بسجده ونكي ويبقى من كان يسجد لله تعالى رياء وسمعه ارغ انسان بپادشي چلاته سجدي کړي په دنیا کې خو لیکن دریا د وجنه ځان خودري د وجنه سجدي کړي دي دا انسان په دغه ورځ باندې پادشي سجده ونه شي کولای د براشي کوشش وکړي چې موږ سجده وکړو